بسم الله الرحمن الرحیم. آیا کله تاسو په خوب کې تیږه هم کتلې ده؟ تیږې څوک در باندې واري یا ته په چا باندې تیږې وارې یا په تیږو باندې روان یې یا تیږې ماتې؟ دا تیږه په خوب کې کتل د دې څه تعبیر ده؟ په دې وجود کې ستاسو ته د دې تعبیر کوم چې کله مونږ په خوب کې تیږې وګورو نو د دې څه تعبیر ده؟ تیږه څه ده؟ دا په عمومي صورت سره چې کله په خوب کې کتل کېږي عام حالاتو کې دا په استقرار ځکه تیږه سنګیني ده، یو ځای کې سنګین پروت وي، زر شمال او دغه سر زر نه خوځېږي. دا په سنګیني، په استقرار، په سختي باندې ځکه تیږه سخته ده. دا کم مزاج کم شی چې په دې تیږه کې ده هماغه تعبیر کېږي. ستا په وجود کې ده، ستا په تصمیمونو کې ده، ستا په کارونو کې ده. صلابت یا سختي او د زړه سختوالی، کله کله دا بیا د زړه سختوالي باندې هم تعبیر کېږي. یعنې زړه دې سخت شوی ده، ژړا درته نه راځي، زړه دې نه نرمېږي. قوت باندې هم تعبیر کېږي. دا په داسې حالت هم لیدل کېږي چې ته تیږه په خوب کې وګورې هغه ډېر ښه تعبیر لري، بیا په قوت باندې ستا په قوت باندې تعبیر کېږي. او د سختو ارادو باندې هم تعبیر کېږي، لکه مادي شیانو باندې، معنوي صفاتو باندې، په روزمره کارونو کې ستا کم تدبیر وي، کم کارونه وي، هغه باندې هم تعبیرېدلی شي. لکه کلک تدبیر، خپل یو خبره باندې ټینګ درېدل. نو په عمومي صورت کې د تیږې دغه تعبیر وي. تا په خوب کې وکتل چې یو چا باندې تیږې وارې، نو که هغه کس سره ستا دعوا وي، که هغه کس سره ستا څه معامله وي، نو په هغه معامله کې په هغه دعوا کې ته په حق یې. ته په حق یې، نو کوشش وکړه چې دا حق دې لاسته راځي او ته بره یې، دې حق کې ته برلاسې کېږي، برلاسې. تشویش مه کوه، وارخطا کېږه مه او ډارېږه مه، رشوت ورکولو ته مه حاضرېږه. ته په حق یې. کله تا تیږه ولیده چې تیږه په یو داسې کس باندې ته وارې چې په ویښه کې ته هغه سره څه لانجه دې ده، څه مشکل دې ده، نو دا بیا ډېر ښه تعبیر لري. ستا قوت ښیي، ستا حقتوب ښیي چې ته په حق یې. یو کس دې په خوب کې ولیده چې تیږه پرې وارې او هغه هېڅ ضرر تا ته نه وي رسولی او هغه تیږه پرې وارې او هغه ځان ساتي او هغه ښه انسان ده، نو د دې معنا دا ده چې ته هغه سره حسد کوې، ته هغه نظر کوې، تا نه یو شر هغه ته رسېږي، د هغه په حصه کې منفي فکر لرې یا د هغه په حصه کې ته بدنیتي لرې، تهمت پرې لګوي کیدای شي، یو خبره پرې کوي چې هغه به کیدای شي تهمت وي، هغه به غیبت وي. نو دغه کار مه کوه. یعنې په یو چا باندې تیږه وارې نو خو خامخا مشکل جوړېږي، دا ښه کار نه دی. څوک هم دا کار نه کوي. نو ته کله په خوب کې وګورې چې په یو ښه انسان باندې دې تیږې وارې، پلار باندې، لکه مور باندې، یو بل ښه انسان باندې، نو په دې معنا دا ده چې ته د هغه بې حرمتي کوې، ته هغه سره همچشمي کوې، که ستا ملګری وي، همصنفی دې وي، کاروبار یا د درس همچشمي کوې، حسد ورسره کوې، نظر کوې، تهمت پرې لګوې، غیبت یې کوې. نو په دې صورتونو کې بیا ښه تعبیر نه دی چې کله ته په یو ښه انسان باندې تیږې وارې. او چې کله ته ځان ګورې چې ته تیږه په تا باندې څوک واروي، بې ګناه یې او څه لانجه دې حق در باندې چا نشته، په ظاهره کې څه معامله نشته، نو دا په هغه ملامت باندې تعبیر کېږي چې ته کوم مسله کې ملامت یې. کیدای شي کوم مسله کې ته کم راغلی ملامت یې، یا تا سره کیدای شي حسد شوي، تا باندې لږ تکلیف به وي، نظر شوی، غیبت دې شوی ده، یا تهمت در باندې لګېدلی، یا ستا حق لګیا دي، خلک حق دې خوري. نو لږ بیدار شه، لږ ځان کې لږ کلکوالی پیدا کړه، لږ سختي پیدا کړه او خپل حق دفاع وکړه. او په دې باندې هم تعبیر کېږي انتقاد کیدای شي در باندې ډېر کېږي. نو معنا دا چې تا باندې انتقادونه کېږي، کیدای شي یو تصمیم نیسي او هغه تصمیم کې ته اشتباه کوې، نو بیا خلکو یې در باندې انتقاد کوي. نو کله ته په خوب کې ولیده چې تیږې تا باندې وارېږي، نو لږ احتیاط وکړه، وګوره تصمیمونو کې، د مسایلو کې څه مسله ده تا کې. سهار ته خوب کې ګوري یو ښه انسان چې بیا په تا باندې تیږې وارېږي، نو دا بیا بیخي ښه تعبیر نه لري. ته باید متوجه وشې خپل اعمالو ته، خپل کارونو ته. او چې کله بیا ته خوب کې وګورې چې ته هم په چا باندې تیږې وارې او هغه هم په تا باندې تیږې وارې، نو دا په کنځلو، رد و بد ویلو، د یو بل په بدو الفاظو کنځلو جواب ورکولو باندې چې هغه هم تا سره سختي کوي، ته هم ورسره سختي کوي، هغه هم تا سره دښمني لري، ته هم ورسره دښمني لرې، نو ادا په ادا کېږي. نو په دې باندې بیا سوچ و تشویش و دغه مه کوه چې دا ولې داسې کېږي، خو تا هم خپل زړه یخ کړی ده او هغه هم خپل زړه یخ کړی ده، نو بیا په دې صورت کې دا تعبیر کېږي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې کیدای شي په تا باندې تهمت ولګېږي. لکه ته په خوب کې وګورې چې یو داسې انسان په تا باندې تیږه واري چې هغه خپله صحیح کس نه ده، نو کیدای شي دا تهمت در باندې لګېږي. نو احتیاط وکړه، داسې ځایونو کې چې هغه اشتباه ځایونه وي هلته مه ورځه، داسې کارونه چې اشتباه امیز وي هغه مه کوه. او داسې خلک معتمد نه وي، نو هغو سره رابطه مو ساته چې تا باندې څه
تهمت ونه لګېږي. او څه کله بیا ته سپینې تیږې په خوب کې وګورې بیا دا ښه تعبیر لري. صفا سپینې تیږې په خوب کې ته ګورې دا ستا هغه ارادې ښیي، جدي ارادې، ښه نیت او ښه جذبه ستا ښیي چې ته په ښه حالت کې. او څه کله ته تورې تیږې په خوب کې وګورې، څه تیږې وي تورې تیږې وي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته داسې حالت کې لکه ځان نه دفاع کوې، لکه سختي په تا باندې، لکه توروالی په شپه، په سختي، په اوږدوالي، په یو مسله باندې تعبیر کېږي، بې صبري باندې. نو ته استقامت لرې په یو کار کې، لکه مشکلات شته ته په هغه کې استقامت لرې او د ځان نه دفاع کوي. او څه کله ته قیمتي تیږې په خوب کې وګورې لکه زمرد، لالو، دا شیان په خوب کې ته وګورې نو دا په مالداري باندې څه پیدا کوي، یا د ځمکې نه پیدا کوي، د معدن نه پیدا کوي، یا څوک یې درکوي یا اخلي، نو دا په رزق زیاتېدل داسې وسایلو باندې تعبیر کېږي چې هغو ته ته لاس اچوې، هغه ستا رزق زیاتېږي، کاروبار دې ښه کېږي، ښه ملګرو باندې هم تعبیر کېږي. نو په دغه صورت کې بیا ښه تعبیر لري. چې په چا باندې ډېرې تیږې وارې، همداسې بې شمار تیږې راخلې په چا باندې وارې، نو دا د هغه بې عزتي باندې تعبیر کېږي، هغه بې عزته کوې ته، هغه بیا ابرو کوې، شرموې. او څه کله بیا ته ګورې چې تیږې ماتوې، لګیا یې تیږې ماتوې، نو دا هم ښه تعبیر لري. په دې تعبیر کېږي چې ستا زړه نرمېږي او ته اعتدال ته راځې، ته لکه هغه سخت حالتونو نه تېرېږي، نرمي طرف ته روان یې. او څه کله بیا ته ګورې چې تیږې انتقالوې په شا باندې، یا په موټر کې، یا په لاس ګاډي کې، په کراچۍ کې، په یو شي کې تیږې ته انتقالوې، لاس کې دې اخلي، یو ځای نه تیږې بل ځای ته وړې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته ډېر سخت زړه انسانانو سره سروکار لرې، داسې ځای کې کار کوې یا داسې ځای کې اوسېږي چې هلته انسانان سخت زړه دي، نو هغو سره ته معاملې کوې، هغو سره کار لرې، هغو سره ژوند کوې، نو په دغه باندې تعبیر کېږي چې تا باندې لږ بوج ده، لږ تکلیف ده، سخت زړه انسانانو سره ته ژوند کوې. او څه کله ته بیا ګورې په خوب کې چې تیږې ټولوې، د لارې نه تیږې راټولوې، لګیا یې تیږې راټولوې، ځای صفا کوې یا تیږې راټولوې یو خوا ته یې اچوې، نو دا هم ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د خلکو مشکلات اسانوې، د خلکو سره همکاري کوې، خلکو سره مرسته کوې، د خلکو ته اساني په ژوند کې راولې، تربیه کوې ماشومان، که استاد یې، تربیت او تعلیم او اولادونو که زیات وي د هغو په تربیت کې کوشش کوې، خلکو ته اساني راولې، نو په دې صورت کې بیا ښه تعبیر لري. چې کله ته په خوب کې وګورې چې د اسمان نه تیږې ورېږي، د باران په ځای باندې تیږې ورېږي، د خلکو په سر لګېږي، یا داسې احساس کوې چې دا تیږې اوس ورېږي، نو دا په مصیبتونو راتګ او په امتحانونو او په اجتماعي ګناهونو باندې تعبیر کېږي چې قیمتي راځي، یا جنګونه راځي، مشکلات راځي، سختې فیصلې راځي د الله لخوا انسانانو د ګناهونو په وجه باندې. او څه کله بیا خوب دې وکتل چې په تیږه باندې ناست یې، غر ته جګېږي، یا همداسې یو ځای کې یو تیږه باندې کښېنې، یو غټ تیږه، یو وړوکی تیږه ته هغه باندې کښېنې، نو دا بیا هم ښه تعبیر لري. تیږه باندې کښېناستل معنا سنګیني ایجادېدل، تا کې استقرار پیدا کېدل، دا په واده باندې کېږي، دا په یو ښه کاروبار باندې کېږي، دا په یو که مسافر وګوري نو خپل ځای ته رسېدلو باندې کېږي، او که یو ضعیف انسان وګوري نو په قوت پیدا کولو باندې کېږي، څه قوت پیدا کوي، که مسافر یې نو خپل ځای ته مطلب ته رسېږي، او که واده نه لري نو واده دې نږدې کېږي، انشاءالله واده ته رسېږي. او څه کله بیا ته تیږې رااخلې او کور ترې جوړوې، تیږې راټولوې، څه ځای ترې جوړ کړې، نو دا په امن باندې تعبیر کېږي چې تا سره څه خوف وي او څه ویره وي، ډر، دا بیا هم ښه تعبیر لري. نو دا و د تیږې په باره کې معلومات. وایي زه په لاره کې راولم خلک ما باندې تیږې واري، نو دا په تهمت باندې تعبیر کېږي چې کېدای شي تا باندې تهمت لګېږي. ته که موبایل استعمالوې نو موبایل دې کنټرول کړه، کم استعمال کړه، چې دې سره کېدای شي چاته په اشتباه باندې چې ولېږل شي، یا تا مسیجونه څوک وګوري په اشتباه باندې چې تا ته راسي، نو هغه بیا اشتباه در باندې کېږي، تهمت در باندې لګېږي، نو دې کې احتیاط وکړه. او که روابطو کېناستلو پاڅېدل زیات کړي، دې کې احتیاط وکړه. نو په خپل رازونو ساتلو کې احتیاط وکړه چې تا باندې څه تهمت ونه لګېږي، څه مشکل درته پیدا نه سي. دا یو تنبیه ده، په خوب کې تا ته تنبیه درکړل شوې ده، بس لږ متوجه اوسېږه، مشکل درته پیدا نه سي. والله تعالی اعلم. نو راځو اوس یو څو خوبونه دي. و یو نفر اذان نشي کولی، وایي زه ورځم ښایسته اذان کوم د قاري باسط مشهور حافظ د مشهور قاري د دغه په خوش اوازي سره په اندازه باندې، وایي خلک هم ډېر حیران شي. او پېشلمۍ نه بعد وایي د شوال د روژې نه وروسته څه کوم میاشت ده، دا اوس موږ پې قرار وو 6 ورځې ډېر فضیلت راغلی، وایي دغه روژې مې شروع کړي دي، په دغه کې په پېشلمۍ جګ شوم، مونځ مې وکړ او پېشلمۍ مې وکړه، بیا لږه کې مونځ سهار مونځ ته لږ وخت و، سر مې کېښوده، نو دا خوب مې ولیده. نو ته په داسې وخت کې خوب کول هم صحیح نه جواز نه لري، او خوب لیدل هم جواز لري، ولو که ته څومره ښه خوب وګورې، په دغه وخت کې خوب صحیح نه ده، دا خوب د الله لخوا نه وي، دا همداسې ستا دا جذبه ده، ځکه په یو ښه جذبه باندې ته جګ شوی، نفل تهجد دې هم کړی، دا پېشلمۍ دې هم کړی، او بیا اراده دې هم ده و سهار مونځ ته څه ځې،
نو د اذان دې په خوب کې لیدلی که مونځ دې لیدلي هر شی لیدلي وي دا خوبونه بیا تعبیر کېږي نه هسته هغه ښه جذبه ښیي ښه فکر ښیي دا هغه ښه حالت ښیي معنوي حالت ښیي والله تعالی اعلم بل خوب د وایي طوطي نیسم رانه لاړ شي دوهم ځل راس ور واچوم راونیسم او بیا وایي لاس مې چیچي نه پرېږدم چې رانه لاړ شي بیا یې نیسم نو دا ډېر ښه خوب ده د طوطي خوب په باره کې د باره کې ویډیو شته زما چینل کې نو هغه هم وګوره او د عموما د مارغان څه په خوب کې کتل کېږي څه لاس ته یې راوړې په اساني سره یې رانیسي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي څه ارزوګانې ارمانونه دې پوره کېږي او څه کله په سختي سره یې رانیسي نو معنا داسې یو خپل ارمان ارزو ته رسېږي خو لږ له سختي سره لږ تکلیف سره که تا باندې دا اوس څه تکلیف ده یو هدف یو شي پسې ته روان یې مسافر یې یا نور کاروبار وي چې وي نو دوام ورته ورکړه ځکه ته وایې چې لاس مې وچیچي د طوطي رانیسي نو معنا داسې ته که لږ صبر وکړې لږ سختي وګالې نو انشاءالله خپل هدف ته رسېږي والله تعالی اعلم بل وایي خوب لیدلی یو کس وایي غر ته جګ شم اخوا وایي ښکته کېږم بېرته وایي یو زنانه ماشوم سره وایي هغه خویږي صحیح نشي ښکته کېدی وایي زه ورسره مرسته کوم وایي زه ورسره مرسته کوم د ماشوم ترې واخلم او وروسته وایي څه وګورم شاته دا پښې بېرته جوړ سوي او نه خویږي اوس او ما پسې روان وي او ځان راته رانږدې کړي نور د احتلام خوب ده نو دا خوب تعبیر نه لري دا د احتلام خوب ده دغه آخري څه ستا شی کتلي دي نو دا د احتلام خوب ده دا شیطاني خوب ده دا خاص تعبیر پکې نشته والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي د پلار تندي مچو کوم وایي خپل پلار سره زه خفګانم لرم خفګان کې یم په ویښه کې نو په خوب کې ګورم تندي مچو کوم د دې تعبیر دا ده چې ته که اوس ځان مستغني نیسي د پلار نه ځان لرې نیسي او پلار اهمیت نه ورکوي ورته نو کېدای شي ته محتاج سي ورته په داسې حالت کې محتاج سي چې هغه ته بیا ته او هغه تا سره ښه کوي معنا داسې ته ورسره څومره بده وکړې څومره بد ارادې مو لري نو هغه تا سره ښه کوي په داسې اندازې سره چې ستا کېدای شي ته پښیمانه سي او سخت به پښیمانه یې چې دغه تندي مچو کولو ته هم راضي شي بیا هم ستا پلار ستا هغه عزت نفس ساتي لکه که دا خوب کې تللی وایي چې ته دغه پښو ته غورځېږې پښې مچو کوې دا بیا معنا دا شو ستا د خپل پلار ښه حقوق ادا کړی ده تا او ته خپل د پلار حقوق ادا کوې او خپل روانې دغه په خوشحالولو سره او ته څه اوس ګورې چې دغه تندي مچو کوې نو معنا داسې پلار یې ډېر نرتوب کوي تا سره پلار یې ډېر عفو ګذشت کوي تا سره ښه کوي چې بالاخره ته متوجه کېږي نو ښه دا ده چې دا نن متوجه سي کم ورته رانیسي بیا خجالت ورته ونه اوسېږي والله تعالی اعلم بل خوب یې دا وایي د همدې ورور وایي یو ځای ته روان یم او خلک وایي چې دا ستا ځای ده وایي دیوال جوړېږي بیا تروبه هم وي دلته نو دا دیوال جوړېدل دا په ستا په شخصیت باندې تعبیر کېږي کېدای شي د دې خوبونو تعبیر نه وروسته ستا په شخصیت کې یو تغیر راځي او ستا شخصیت جوړېږي دیوال په خوب کې د انسان په شخصیت باندې جوړېږي چې کله تا وکتل چې دیوال په خوب کې تا وکتل چې سیده ده صفا ده او ښه نیغ ولاړ ده نو دا ستا شخصیت ښیي چې کله لږ کوږوالی پکې ګورې زوروالی ګورې نو دا په دې باندې تعبیر کېږي ستا شخصیت کې لږ ضعف ده او تاسو په دې خوب کې کتلی ده چې خلک ستا دیوال جوړوي تا ته وایي چې دا ستا ده نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې خلک کوشش کوي ستا د اصلاح لپاره خلک کوشش کوي تا ته نصیحتونه کوي نیک دوستان لرې نو ستا په شخصیت کې انشاءالله تغیر راځي د دې خوبونو نه وروسته د تعبیر نه وروسته نو کوشش وکړه چې داسې کار ونه کړي چې بیا پلار ته دې بله ورځ کم یې خجالت یې نو هغو حق ادا کوه ورسره ښه رابطه ساته بخشش دې غواړه ورته ورځه والله تعالی اعلم بل خوب دا یو بل ورور وایي غټې متیازې په خوب کې لیدل څه تعبیر لري نو دې باره کې خو ویډیو شته په چینل کې د غټې متیازې په خوب کې کتل دا څنګه یې کوي څومره یې کوي په کوم ځای کې کوي بوی کوي نه کوي زیات دي کم وي نو دا ټول مختلف حالات د دې دوه درې ویډیوګانې دي زما په چینل کې نو هغه وګوره ښه مکمل د دې تعبیر شته او دا خلک ګوري او ډېر ورته بیا فکر کوي چې دا څه تعبیر لري مختلف تعبیرونه لري یا ټول باندې به ته ځان پوه کړې چې ویډیو وګورې والله تعالی اعلم بل خوب دا وایي ږیره مې وهلې وي کور ته ځم وایي مسافر یم اوس خوب کې ګورم چې زه روان یم کور ته او ورته ورسېږم او ږیره مې وهلي او کور کې راته وایي چې دا ږیره دې ولې وهلې زه وایم چې کاشکې یو څو ورځې پاتې شوې وای یا ږیره مې په دې راتګ وخت کې نه وی وهلی دا اعتراض را باندې وشو او بیا وایي دلته دې کور کې یو دیوال وي زوړ وي وایي زه ورته هغه یم چې دا دیوال ولې خراب ده بیا وایي چې ګورم یو دوه اوسپنې ورته لګېدلې وي بیا وایي ظریف ته مې سره جمع شي نو دا هم ښه خوب ده په دې باندې تعبیر کېږي چې ته کور ته روان یې نو کوشش وکړه چې ښه پوره تیاري ونیسې کور ته او خپل مصرف مه کوه بې ځایه دا ږیره وهل معنا خپل مصرف بې ځایه کول شی نه جمع کول او ورختایي کول او تنبلي کول نو که مسافر یې نو کار وکړه زحمت وباسه یو څه وخت سختي په ځان تېر کړه چې بیا کور ته ځې نو کمه احساس ونه کړې او هر څه پوره وي او خپل ښه وخت هلته تېر کړي او دا دیوال نه مراد دا دیوال زوړ ده په کور کې
نو دا په ستاسو په د کورنۍ په کسانو باندې شخصیتونو باندې تعبیر کېږي چې چا کې که څه ضعف وي څه مشکل وي نو هغه انشاءالله ته په ښه ګمان سره لاړ شي هغه سره په ښه برخورد په بدګماني نه په غرونو نه نو کېدای شي هغه کوم یو ښه تغییر راغلی وي او د اوسپنې نه مراد همدغه یو سختي ده چې تا ورسره سختي تېر کړی ده ځکه اوسپنه قرآن کریم کې راغلی ده په جنګ باندې تعبیر شوی ده په جهاد باندې تعبیر شوی ده اوسپنه نو دې کې لږ سختي ده تغییر ده په انسانانو کې دا تغییر راولي حق غالبوي حق خبره په خلکو مني نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا دا کار کېږي انشاءالله کور کې هم که څه چا سره د اختلاف وي څه نظر وي بیکاري دې شا وي وزګارتیا وي دې شا ته ورځې او زړه کې دې داسې هغه سره به ته لانجه کوې نو انشاءالله دا کار نه کېږي هغه کې به هم اصلاح راغلې وي او ته به تا ته به معلومات وشي پته به درته ورېږېږي نو دا ښه خوبونه وو والله تعالی اعلم نو دا و د نن ورځې ویډیو نو دا مخکې ما یو واتساپ کې چینل کې مې یو پوسټ وکړ ما لکه څوک خوب لیږي نو دا اوس که ولیکئ زر ما ته ولېږئ بیا زه ویډیوګانې کوم نو 12 بجو پورې زه منتظر وم نو همدومره خوبونه وو نو نور خوبونه نه وو نو که نور خوبونه راغلل بیا به سبا ته پاتې کېږي نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم الله دې وکړي چې اختر هم په خیر تېر شوي روژه په خیر تېر شوي الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي د روژې د خویونو او اعمالو څخه په وختي لمونځ ته تګ او تلاوت کول او لمونځ کول او الله ته توجه او غریبانو او فقیرانو باندې نظر ساتل او سخاوت کول هغه اوس هغه صفتونه په ځان کې پاتې شي او الله تعالی تر آینده روژې پورې په خیر ورسوي نو هر چېرته چې یاست تاسو په الله سپارم والسلام علیکم ورحمة الله